السلام علیکم ناظرین زیم راج محمد او تاسو کوسو د حجرا شو نن چې کوم ټاپک راوړل دوباره موږ ته یو هغه ټاپک دی دوه مانس کې روغه کول چې څومره غټ اجر او څومره غټ ثواب دی تاسو ته موږ بیا ویو چې موږ سټوډیو لا ملک سخی جان افریدي راغسته د مبارک مو خوندوري خبرې کوو چې دوه رانو په مانس کې لا دوه حلفینو په مانس کې روغه څومره غټ ثواب وي ملک صاحب تاسو خبره جوړه ساتو زه داسې و چې ما یو جرګې له تللی وم یو دوه وروڼو په منځ کې خبره وه خبره څه خبره وه خبره په پوله باندې توت وه یو ورور چې دا یې ما دی او بل ویل چې دا ما دی نو دغه ته رسېدي وو چې بس لا دا ما کوي لا ما کوي جګړه خو شوې وه چې هغه ته پکې رسېدل مالي پکې تاوان ورته رسېدو جاني مالي تاوان پکې دواړه هم کېد خو زه په موقع ورسېدم چې ورسېدم کېناستم موقف مې وکتو یو وویل چې ما دی او بل یې ویل چې ما دی ما پرې داسې فیصله وکړه راځم بس چې ویته مې ویل چې خواښه یې دواړو که د ویښه یې وه هم یې یې نیم یې ګوزرا و که دا بوټی ویلاړ وي سنا وي و دا بوټی ویلاړ وي چا ضرورت وي استعمالوم استعمال یې وو دود ورسره بیر شول سره کېناستل چې ویې کتل چې والا چې مونږ کې خو یو مخلص سړی راغی داسې سړی راغی چې په مونږ کې خو دا خبره چا نه وکړې بل ورته ویل چې دا تا طرف پټي طرف دی او بل وایي چې نه تا پټي طرف دی هغې تا کېږي خو مړه ماړه یې واک اختیار وکړو نو ما داسې پرې وکړ چې دا شی مې منځه خوښه مې دوره درکړه چې که وهو یې وکړه نه وه خو مړه سره کېناستل ویل چې بس دا توته منځه وي خو موږ سره خپله وروري بیا چلو سره ښه ښکلي جوړ شول بیا یې ورغاږلم چې ما سره روټۍ خورې او بل وایي چې نه ما سره روټۍ خورې ما ورته چې نه زه داسې خوراک نه کوم بس تاسو که مشترک سره کینو خورو یې دې ځای نه لاړم ورسره کېناستل ورسره جوړ شولو ژوند یې روان کړو ورورانو اوس په پوله دا خو یو توته تا خبره وکړه چې یو توته یې په چرګ هم نه خلي په ماشومان هم نه خلي ماشومان خو بیا بغی مړه و دا ماشومان باندې چې ته ونغلې واسې وورې شي نو ماشوم د خرڅ ویر وي ماغه شونالي سره بالکل ملک صاحب را څو کمنټسونو طرف ته هغه لیکلي فیضان لیکلي سلامونه ټول ته وعلیکم سلامونه نادال ملک ملک صاحب راغلی ملک سخی جان صاحب سلام علیکم سخی جان صاحب ټیک ټاک یو شهزاد جان لیکلي سلام په ټولو ډېر ښه میسج دی ډېر زبردست عالم خوشحاله لره ډېره مهرباني شهزاد صاحب جونې سهار لیکلي سلامونه وعلیکم سلام صابر لیکلي سلام وعلیکم سلام خال افریدي لیکلي السلام علیکم دا هات کلیلا وعلیکم سلامونه حاجی عبدالله پکې ویزو مشورتیا لګله ویزو مشورتیا لګو غواړه چې داسې سا ویډیو کو تو کمنټسونو باندې څه نه کېږي ملک صاحب ته خبره جاري ساته دوه طالبو منځ کې شهزاده صاحب روغه کول څومره غټ اجر او څومره غټ ثواب دی په دغه کې چې څوک شیطاني کوي یو پر الله پاک څومره غټ عذاب یې ښه تر ټولو باندې خبره ټول چغل خوري راځي کنه وزیرم ته ما ته خبره زه تا ته خبره ما ته خبره ته ما ته خبره بالکل بالکل وزیر لیکلي سخی تر السلام علیکم خی وزیر خی جوړی دا شان دې کوشش وکړه بل ته وایي بل ته دا پروګرام سره شیر کو مخکې شیر کو چې ورسېږي مخکې خلکو ته دا غوي چې هغه سړی بیا هم تفصیل راوستو ټول نه جوړ شو تا ورته شو نه شیطانی کوم ځله لاړو کوم ځله ګوره دا خبره خیر راوته دا خبره ګوره داسې روانه خبر چې کوم وخت نه وایي سره د توتو مې ورونو خبره نو پدې کې خلکو ګوتې ولې وي خو بس الله ته زه الله ته زه وسیله کړم ما دا خبره ختم کړه صحیح کې ولې وي او ما ته وی خبره کولو بل ته کولو مخکې ته کولو ماشاءالله اینو بدا رجما سے خبر چې غندورو کې خلکو شتاني سره کړی و د لابړه کوم نه روانه و نو دغه بواجه باندې موږ دا خبره کوو من دا خبره کوو چې په معمولی خبره ورولي ورشتہ داری دا نه په کار چې څوک بالکل غټه خبره دغه کې تاسو یو حدیث شریف په بیان کولو حضور صلی الله علیه حدیث مبارک ته چې څوک خپل ولی پرېږدي هغه ما امت نه نو کوشش کوو څه به سخت خبره چې سوچ وتاوږي نو کوشش کوو خلک چې بڑا ما نه یادوي نو زه څه کوم لا خپلې ما یو شې شو دوه یو ته ویل چې ګوره ما ته کور کې ویلي چې داسې څوک بابل کول دواله او ساګوي زه وم او چې دا خزو خبره ما منو خزه ګوره چې هغه خبره اوس کاسې ته وی خپه کېږي ما
خو په یو ځای کې یو ته ویلي دي پښتو په روایتو کې ویل چې ښځې سنګینه وایي نو بل غوړ وایي کولی بالکل بالکل وړه غول مې خوړی ما خیر دی په دغه خفه کېږي ما یو څو سړي بل څه ویلو پته درته چې ما نه غلط کار شوی څنګه غلط کار نه شوی چې مړه بس غلط شو خو بیا څه کوي چې مړه ما خوړلی نه خو چې واده مې کړی دغه نه غړ غول ما نه خوړلی واده خو سنت عمل ده خیر ده وی چې دا غول خلکو ته ویلو چې پیسې نه وایي ګوره هغه خبره واده مثال ودره داسې دی واده ښځه داسې شی دی چې صحیح ښځه وي لکه په کور کې بجلي لګېدلې وي بالکل ټول کور پرې رڼا وي رڼا ورکوي خو غله خرابه ښځه په کور کې هسې لکه په کور کې بجلي شټ وي بټن چې وایي لټ سیزي بټن چې وایي لټ سیزي بټن چې وایي سپرینګ سیزي مونږ دا یو چې ښځې ځانه تاسو د ښځې ځانه بجلي جوړه کړي کور بجلي جوړه کړي چا رڼا وي بالکل اجل محمد صاحب ځانه شټ بجلي ما جوړوي زه ملک صاحب ته صرف دومره وایم چې الحمدلله الله پاک ښځې له دومره هغه هم ورکړی دی که نه عزت هم ورکړی دی والا نبی علیه السلام په منبر باندې ناست وی فرمایلو چې د انسان په ټول مال کې بهترین مال ښځه ده بېشکه او بالکل د ټول مال کې بدترین مال ښځه ده نو صحابو تپوس وکړو چې قربان دا څنګه چله بهترین او یو طرف یې ښه کړه بل طرف یې خرابه کړه وی که چېرې دا بهتر مې ورته په دې باندې وویله که دا چېرې دینداره او ښکلې او مزېداره ښځه وي ستا د مور ستا د پلار ستا د ورورانو ستا د خویندو دا به عزت ساتي بل پکې غټ کمال څه ملک صاحب روټۍ زبردسته ترکاري ښه مزېداره مالګه نه چې اوس راج صاحب هم راغلی او سخي جان هم راغلی او شهزاده هم راغلی او زه ترکاري وباسم دا څنګه ترکاري ده یا زه چیرې وباسم دا څنګه چی دي نو بهتر مې ورته وویل بدترین مې ورته څنګه وفرمایل بدترینه ښځه هغه ده چې دې نه به د دې د مور او پلار به یې هم ناراضه خفه به یې دې نه به د دې کور کې روران او خویندې هم خفه وي خاوند هم دې خفه وي خاوند به خو داسې خفه وي خاوند هغې په لړزا کې شو که نه چې دې مور او پلار خفه شي خو بس خاوند خفه دی که نه خو چې خاوند وي که نه چې مور او پلار باندې خفه کېږي هله ملک صاحب صحیح ده ترکاري کې به دې مالګه کم او زیاته چې به دې ګډې واډې ټیک ده لهتې به دې ملک صاحب ګډې واډې وي بالکل ته ستا روټین به خراب وي ټیک شوه او نن راځو تاسو چې کوم هغه راوړی دی که نه ټاپک دی کوم راوړی دی که نه الحمدلله ډېر مزېدار دی هغه د دوو کسانو په جوړښتو کې تاسو خبره سټارټ کړې ده که نه بالکل راز صاحب هغه داسې ده چې لکه زه شهزاده سره خدای نخواسته وران شم نو ته تللی شي او زما او د شهزاده منځ کې به ته څه وې که شهزاده دلته ما پسې زیړې کې کنزل کې ردې بدې وي ته به شهزاده ته وایي چې وا شهزاده انعام و چې شهزاده نه زه بغیر یو ملت نشم تېرولی دروغ ته دې کې دروغ ویلی شي بالکل نو ماله به راشي حالانکه شهزاده ما پسې کنځلې کې ته چې مړه انعامه شهزاده دلته څه ووایي او ته څه وې نو زمونږ په دواړو منځ کې ته په دروغه باندې مونږ جوړولی شي الحمدلله تا نن دومره زبردست شی راوړی چې په دې باندې خو مونږ دومره بیان نشو کولی انعام صاحب ته خبره کوله چې دوه ښځو منځ کې جوړې عبارت دروغ هم بالکل جایز دي دومره غټ فضیلت یې چې دروغ خو ګناه و ګناه ده خو دې دوه کسانو په منځ کې دروغ هم جایز دي ویلی شي ملک صاحب را څو قبل شروع طرف ته خلک یې چې خبره وده چې خلک قبل شروع کوي که نه ټیک شو دا عارض لیکلي الله مو کامیاب لره ډېره مهرباني عارض وایي مننه یونس شروال لیکلي سلامونه مې در واخلو ټولو ته سلامونه وعلیکم السلام وعلیکم السلام بیا یې لیکلي چې ماشاءالله ملک صاحب ښه لیدی شي رفیع خان لیکلي السلام علیکم رحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام څنګه یاستئ ملګرو رفیق لیکلي څنګه یاستئ ملګرو ډېر ښه یو الله کامیاب ساته تاسو خوشحالي تاسو راجو ته خو زوړ نه شوې راجو صاحب خو زوړ نشوي ماشاءالله ځوان یې ماشاءالله ټول ځوانان دي مړه الحمدلله ټول ښه یو دا داسې ځوړل دی چې زړه ځوان وي نشته بوډاتوب وزیر لیکلي وزیر افریدي ډېر ښه ډېر ښه وریرا وزیر افریدي لیکلي لیو مې اله شیر کړو تره شیر کړو ډېر ښه په ګروپونو کې ولا ځکه ټاپک موږ راوړی ډېر زبردست ټاپک دی هغه نه خوند واخلو بلکې عمل پې وکړو وزیرات هم مخکې وچلوه نورو کسانو ته هم سره ووایه دا شور روانه کړو دا تاسو ټولې فایدې پړئ که ته دې خوند نه اخلي بل څوک یې واخلي شاهرخ لیکلي سلام ټولو مشرانو ته وعلیکم السلام شاهرخ بھائی ښه جوړ یې خالد خان لیکلي راج محمد بھائی تاسو ټولو ته سلام د سخي جان ملک سره شهزاده ته ووایه چې خله په غله ولا کیبورډ څه سمه چیک
داسې وي. زه خیر نو بس شهزاده ته ووایه چې خلا په غلا وه که چیک و څه یې بړه صحیح دا دوباره بیا خپلې ولیکه چې موږ شیخ غو حمزه افریدي لیکلي ماشاءالله بختاور پروګرام و خوندور و خپل یې ولد لیکلی بختاور به یې خوندور لیکلی کیبورډ مسالې تره ته ووایه اتا ګرمي خوښه ده که یخني موسم داسې دی چې خو چې دواړه نوي خوند نه کوي ګرمۍ کې ګرمي ښایي او په یخنۍ کې یخني وي ځکه چې دواړه نه خوند اخلي اوس ګرم ملاتي په ګرمۍ کې خروج اغوستی یخنۍ کې خوند کوي نه بالکل مالک صاحب او بس دا کاټنې چې راوځي ګرمۍ کې اخلو خوند اخلو چې سپارلایف کې راشي په نور ښه بالکل نور الحق لیکلي چې ډېر ښه ماشاءالله بیا لیکلي سلام ډېر خو اوس موبایل آن کو ټاپک څه دی جناب ټاپک دی ملک حبیب صاحب چې دوه منځ کې روغه کول څومره غټ عظیم ثواب لري اجر لري فایده لري بلکې دوه خلدلو قتل جګړو نه بچېدل دا په کار دي چې روغه اسراو کې خپلو کې وس مطابق منډه وهل پکې په کار دي بغیر پیسو بغیر لالچه رفیق لیکلی تاسو سره کمر صاحب لخ کاری کمر صاحب بیمار دی موږ ته هر شپه دوا کوو چې الله له روغ صحت ورکړي لکه یخنۍ والا سینه خرابو رفیق لیکلی الله د خیر کی خبره چې کمر صاحب چیرته کمر صاحب بیمار دی کمر صاحب چې کم ځای مو په مالک سخی جان صاحب ډاکړه او خدرود مهربان نن ډېر ښه ټاپک یې راوړی ځان سره کله موږ ټاپک نن بلو دو چې دا ټاپک و ځکه چې مالک یاسو لیکلي تاسو ټولو ته سلام وعلیکم السلام او خاص کر نوي مشر ته ډېره مننه خوشحال شي عزتمن شي شکریا دا مهرباني نوی مشرله موږ په هر پاټ کې تاسو دا لیدلی وي دا موږ په هر پاټ کې مشرانه کردار کوي که سنگی ما وي که سنگی مرمر وي هغه ډرامه ډېر متاثره او په هغه چې کوم روښانه پښتو ښې ډرامه کې چې کوم وړ دی اوس ما اختیار کړو ځکه چې هغه هم داسې مشر بابا وي کې ډېر ښه کردار یې کني ویډکي مې سره وي خو د خپل ځای سوال هم پې وکړم ملک صاحب چې ښې مطلب څه چې کامنټس کې راولیکو چې یاره دا خبره ما کوله خو ما خوړه نه آخري وخت دی دا ښایي ټکی چې کوم دی دا ډرامه مو وکړه تقریبا داسې 20 کیس دی دا باندې خو موږ سر شو کو دماغ هم به وخوړل خو چا سره د علم وي د غیمانې د ښې مانې موږ له په کامنټ کې راولیکو چې دا څه مانا لري شاهرخ لیکلی چې مکیش وایي چې ببرز سلام وایي وعلیکم السلام مکیش بھائی تم ډېر غټ کمای ته هم موږ یو فین یې فیل دا په یو ډرامه کې شاګرد هم راغلی هغه مې سم ته هغه کې اور مکه ډرامه کې پاټر ډرامه کې هغه هم دی او دا څه چې موږ دغه مرګري د اجرا پروګرام سیټ کوو اجرا ویل شي یو څو خبرو ته بالکل نو اوس نن سبا هغه شان راغلی او اجرا بیٹک جوړو انعام سے کم د رئیس څه وخت په اجرا کې مشران څه وخت تیر کړی اجرا څو قسمه مخ لري بالکل اجرا چې دا ویل شي مدرسې ته بالکل اجرا ویل شي یو ناستې زیته اجرا ویل شي د امن زیته اجرا چې تا یو دشمن راشي ورته دا خطا سمې اخري الودلی ولدلی ني ابو کسوه او اجرا چې دشمن راشي او تعالی راغی نام سے په اجرا کې دای پامن کړي بالکل چې دینه سر قاتل دی نکړه پکې کیږي اجرا چې راشي پامن کې شو شي اجرا راغلی ته سماو یو کینی په اجرا کې هغه خبره کومه چې دوی مطالبه یا په اجرا کې حل کیږي بل ځای نه په برزه کې نو اجرا کې حل کیږي بیا چې اجرا نو راشي او نواتې باندې یو کوم داسې خبره باندې راشي په باندې ډېر مړی معاف کېږي اجرې په ذریعه ډېر خاندانونه پې جوړېږي اجرې په ذریعه اجرا یو کمالي شی نن سبا وړګو ته زه دا ویم چې وره اجرا پروګرام دا کسو که نور اجرا نه سو دا خو کسو اجرا پروګرام کوڅه ملک صاحب ډېره ښکلې خبره کړه په دا کې تاسو ته زده کړه کېږي په دا کې تاسو ته کلچر د پښتو بیانېږي په دا کې ورته اجرې فایدې بیانېږي په دا کې ورته بشر ادب بیانېږي په دا کې ورته مهمان نوازي بیانېږي چې مېلمه راشي په کومه طریقه یې اټینډ کوو په دا کې یو داسې واقعه اوس کې بله وګورئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې چې کوم خلکو داسې کول چې ودونه جایزونه دا شی نه خو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته جمعات کې وویل چې ما لور خور پیغله شوی یو که څوک داسې ویل وکړو
نو موږ طرف اجازه نو ده بس غلط تل نه یې خو نه کتل اوس یې مانا ذهن نه وته اصحابینه ما وه چا ډېر بدرنګه و هغه چې هغه چې وکتو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې ته وکتو چې واده چې والا چې کام یې وی چې ښه پلانکي له ورشه پلانکي له وختي لاړو ور یې په وټکولو واخو ټولې دنیا پېژندو اوس مو نه شو ویلی ژوند هغه ډېر څه بهتر و دا ټولې پېژندو خلکو پېژندو چې دا لږ بد شکله هم و نام صاحب او په دا مخکې چې دانې هم وې په مخ یې غټه غټه دانې وې دانې هم پې وې نو چې ور یې په وټکولو چې زه راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګلی یم چې هغه واده که تالور به ویلي و جومات کې هغه ورته ویلو چې خو چې مې ویلو خو ډېر زیات خفه شو مور پلار یې خفه شول نو لور یې څه وویل چې تاسو دغه ته ما کړو بالکل تاسو یې ته وګورئ چې اچار راغلی دی سبحان الله ډېر ښه نو وی چې دا بالکل یې مقبول دی نو موږ ته به دغه ځای ته ما کوم ځای کوم ځای کې موږ تاسو چې کټونه پکې نشته رمزه او دا پکې نشته او اب کې نشته دا دغه ته ما کوم دا ځای کې د شنورم غټه شي موږ کې د شي غټه کو خاصي په تاسو دغه خبرو ته کې وګورئ چې موږ د وجره کې کومې خبرې کوو دا ګټورې خبرې کوو دا تاسو فائدې خبرې کوو دا یو خبره موږ سو تاسو ما کوم چې شمنا دا وای په وجره نه واسي ودای کاګه او نه برګه وشناو موږ ته ماګزو موږ غونو ته ماګزو چې راخ کلی خرابي موږ خبرو ته وګورئ چې کومه تاسو فائدې راوای خلک جوړ کیږي کله هم کاریږي بالکل ته اوس به چې تاسو خبرې بل یو بل خبره وو یو سړی وو او شپږ میاشتې مزدوري وکړه چې ولدا روپې په میاشت کې په یو روپۍ یو میاشت کې تنخواه وه چې ویې کړه مزدوري وکړه راوړه درې روپۍ وګټلې کور له واپس روان دی چې روان دی یو کتلي نو په لیاره کې یو سړی ناست و شهزاده په لیاره کې یو سړی ناست و هغه خبره کوله چې زه پس یو روپۍ باندې خبره کوم هغه سره 3 روپۍ وي کال مزدوري وه شپږو میاشتو مزدوري وایي سیکرټري صاحب وی چې وی بیا روپۍ یې ورکړه یو روپۍ چې وی بیا وی ته ویل چې امانت خیرات نه کی ماړه شي دا هم مالا راغله خدای دا تا ته هدایت کی بیا بله ورپسې بله خبره ورته وکړه بیا وایي چې بل چا خواښه کې ګوتې ونه وهې مړه یوه روپۍ پاته شوه یوه خبره پاته شوه بیا ورته چې بله ورته وکړه هنده یوه روپۍ هم واخله هغه ورته ووایي چې کله دین کار کېږي لږ ورته کښېنام درې خبرې په 3 روپیو ځای وکړه سړی مړه بس سخت سر لیټه سره کوشش شپږ میاشتې مزدوري مې لاړه په درو خبرو ته هماړه زده وې په داسې دور کې چې راغی او دور و نو بس ورته وویل چې ملګری و هغه راغی و ورته وویل چې دا زما ملګری دی و ملګري ورته وویل چې زه په سفر څه مخکې د قافلې وې و لږ مې د کور کې خیال کوه انعام صاحب صحیح چې دا ټیک شو روان شو د کور کې خیال وکړو د کور کې بس ټیټ اوچات و خو ده خو وویل چې ما خو په پیسې سلګو یو روپۍ پې ورکړې وه په امانت په خیانت کېدو کې بس هغه روپۍ یې انډیواله چې وکړ چې بس برقراره وساتله بیا یې ورته وویل هغه ملګری راغی 15 ورځې پس میاشت پس راغی ښځې ورته ویلي چې ملګری ولاکه یوې پیسې هم دی هغه چټي ټیټ اوچات او ته پې هم رانغې دغه دې پې کولې چې نو بیا چې بس پیسې یې که ورکې که مړه وی چې خاصه یو غم وکم اسانه قصاب له لاړو او ورته ویل چې قصابه چې څوک له وختي څوک راشي بس هغه نساري سکا فینش کا و دا روپیا سره واخله وخت یې ورګه خو ته اجازه سره روپیا سره ډېرې وي بدر روان شو دوی چې لکه غوښه راوړه پلانګي قصاب نه ما فاصله زیاته وای ګنټانی ما مزال خپل خو ته غاډي مړ نو وی چې خزر ټیک شو روان شو چې روان شو په لاره کې اوس دا الله رضا خلق ورناستی یا تبلیغ ولا وته وي یا عالمان وته وي یا جمعات وته راغله دا ناستو وی چې تاسو په سلګون ولر په کړی و دغه سمړې 15 منټه تیم تیر کا بچ کینستو خوان دی ورغو هغه دین خبرې شروع شوې زیات خوان دی ورغو بس هغه هغه رڼا وخته هغه ټیم په تیر شو بل کس راغلی په راغله هغه سړی ټاک ټوکړه دا کیسه کې یی د کومه کیسه کې راغلی په کې ټاک ټوکړه دا سړی ول راغله چې تله غوښه راوړی او بیا کور راغله او قتل چې کور یې بار څه څنګه چې دا اوس واپس راغی دا چانس هم خطا شو بل چانس کې چې د ته ځنګل و غارو پاکي څنګه دیو نو دیو له چې څوک تل دیو په ډانډو په ډانډ کې چونډه په आवाज باندې مایرو چې مایانو په نو هغه چونډه کې आवाज کوله سړی ورو چې دا څنګه هغه چې ورک شمړه وای دا تا ته دا کی دا چونډه کا پرړی کی دا کوم ډیر راوېدلی هغه نو یې ساروالو نو چې سي بارې جوړې کړې نو بیا دا سړی په راغی چې دای کله ګیر کو هغه شاعر یې بوت راځي لا چونډه خو پرړی ته چې څنګه چل دا خبر ورلاند چې څنګه چل دا आवाज چې سوچ یو کو ته خو په کړی و ډیر مزدوري و
هغه ویلي چې والله چې پیره زما چې आवाज ورو ته خپل आवाज مې ولا کړو دا زبردست आवाज دی چې دی هم دی چې دا आवाज دی بل دا आवाज ته نشته نو خو خبره یو کړه نو مقصد مې دا و چې د مونږ د وجري مقصد مې و چې زمون خبرې ته مونږ تمام سمونه تم داسې یمونه یو خبره راخلو جوړ کیا چې کله هم کار شي بالکل وجري مقصد ماشاءالله ډېر خپل خبره ډېر خپل هغه وکړه او پابندي کمیټونه ډېر ابو کاش والے کلی فلسطین د پاره هم دوا وکړو تاسو ټول له سوچات کوئ چې واګیلا مسلمان په هر ځای کې چی وي څنګه ځای او کې عبادت سره شو څنګه خلک کې سره شو حالات غیب مدد چې د مسلمان وي ته الله کامیاب وو ابو کاش والے کلی چې شوابیلا ما جلبیب و ډېر مننه شکریا مهرباني موږ ځان نه وخت وتی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ملک حبیب لیکلی چې 3 جگہوں پہ جھوٹ جائز و حلال ہے لکه دروغ ویل شي بالکل ہاں ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے اس کو راضی کر لے خزر ویل شي دوسری جاگ میں جھوٹ بولنا اور تیسری لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے ترمامیزی حواله یې سره ورکړیو ډېر مننه ډېر خوشحال شي 1929 موږ په نور اضافه مو ابو کاش والے کې لگا موقع دغه نورو مشرانو ورکاو صلح طریقه دا ها بالکل ورکو څنګه چې ته شبیر خان دا وزیرستان والا لا سلام یې ملک شفیع والے ضرور دا بشر شکریا ډېر مهرباني الله خیر کور لراواله بیا مسافرینه بیا لوړ شي بیا راشي اسحاق افریدی لیکلی سلام جی ټولو ته خاص کر ملک صاحب پہلا ضروری پروگرام ډېر مننه خوشحال شي عزتمن شي تاسو مینوالو زه خدا زړه راوستم محمد الله افریدی لیکلی السلام علیکم او ملک ته هم سلام علیکم سلام ډېر مهرباني خوشحال شي خادا کمرسوله په ذریعہ موږ سره غب تاسو لګولای شو دا څو بیا خپل ټاپک ته چې دوه طالب مالچ کې روغه کول صبره غټ اجر لري ثواب لري او صبره خکار دی بغیر پیسو بغیر لالچ مبارک صاحب ته کی خبره بلم کو جرګو کې خلک واغله ډیل ورکوي پیسو لپاره چې راکا 30000 پس راکا 40000 پس حل کیږي په وافته کې خو دا شی وګدوي د په وانه دراو چې دا کې څو خبرې دي اوس بیا مینوالو یې ته غړي کې ډېر ځات دوه چې نه ځنه غړي کوم څو غړي دي بالکل مشره کله چې جرګه کینی بچا باندې مو باندې درې څور کسان کینی واغه یا تر زمون وی اورور وی اورور کې جرګه نه پر په خپل یو کې او چې اوس مور او غوړي او تور او غوړي بل او غوړي کینی او بیان وکي وانډي ولا ټولي 500 روپۍ او تا چې تا بیان کاغذ باندې وری کې 15 لګوي شهزاده صاحب انعام صاحب 15 لګوي بل شي بل وری برابر شي لاس لګولې کی نو جرګه بازم کې پیسې نه خوري چاواله خو دغه دروغ شروع کړی بس حقیقت نه راغلی چې دا پرچی لري نو جرګه باز ویلا خوان ور کې چې ما چې اوس وصول شي سونی په زو حق شو چاواله دغه دروغ شروع کړ حقیقت شي وي په والله کته ګورا 24 غنټه تیری شي 8000 حل کیږي اته ته پته لګي بیا داسې وی چې بیا داسې انډي ولا یو سړی کې ډېر مالدار دی بلکې غریب دی نه مو ډېر زور اور دی زه غریب یم وینم سوي جرګه بازار چې بس وایي چې 100 روپۍ یې مړ غوي خدا سړی ولا غبرین دا 30 ورو ولا غبرین چې دا نه فرق نه وي څلې ته وبسي چې 15 لک لګایو 500 زره یې خو به تپری هغه باکا کړه یې کړم داس بل قرضدار او دمر رواني کې زغه ټیم دی غوډه پاکي ورګوټه کا کنه چې 100 دی وشي نه په جرګه کې مې 100 روپۍ لګای دیواله بد موسمي سره کوي چې ته په ټیپر خوري دی په ګل خوري نو بیا هماله خبره غریب نه کوي نو غریب د مجبوری شي کی غوا خرڅ کی پټای خرڅ کی پټای خرڅ کی نو دا خبره چې وګړه دیم خاکړ یو دا جرګه وازلم دا نه بوګا چې وړه خبره یو غټه بالکل دا غوړ دی چې راندانه وایي غټه واړې کی وړې کی دا سی ویلم دي کنه چې غټه وړې کو وړې کی کو انور علي افریدی لیکلی ملک صاحب سلامونه وعلیکم سلام ډیر مننه فیصل افریدی لیکلی السلام علیکم وعلیکم سلامونه ابرال لیکلی السلام علیکم ټول گروپ ته وعلیکم سلام ډیر مننه خوشاله شي ابرال لیکلی بیا سخی دا خو یو څه کوم لیکلی وسه دا مې ډګری ورانه مننه ډیره شکریا خبره وزیر ته ونرځوي شیخی بابا ته ویلکم یو شیخی بابا ته ویلکم ډیره مهرباني ډیره مهرباني محمد خان لیکلی ماشاءالله
سراج افریدي لیکلي السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام. سراج صاحب وعلیکم خیر السلام. نن ټاپک چې کوم موږ راوړی دورو لمباس کې روغه کول چې صبر غټ کا ثواب کار دی په هغه باره کې کامنټسونه راولګوله چې څه چا مسلې مې دا لګي نو مالک صاحب حاضر دی فی سبیل الله تاسو نه مسلې حل کوي جرګه ویل کوي بالکل بالکل الله رضا پر موږ هغه خبره دا کو که څوک منیو کنه منی چې کوم حق وي بالکل او کوي من لډره خو ډیره خو دا باندې خو خبره موږ روانه دوه مرور څنګه کومه طریقه څو خړګاول شي کډرو کېولای شي کې ودوي نو زموږ دا خبره روانه ده زبردست خبر روانه ده او ماشاءالله داسې حالات کې څوک وفات شي نو اوس دا هغه کسان چې څوک چلسي هغه دغه شکریا ده کې دا کسان چې څوک خبره کوي دا شکریا ده کې شهزاد افریدي لیکلي جرګه باز چې خبره واړه کړي بیا خو جرګه باز د لوګي پرې نه دا خبره کې مرګره یم خو ټول نه شته پکې داسې خلک نور دې منم عمران لیکلي چې شهزاده بای سره پکول ډېر ښایسته ښکاري ماشاءالله بس بریتونه هم پرېږدو ښه غاړ ګازګر پلستر کې نه خلي کنه یا پلستر کې داخلي اجازه ته لبګلې ورکو زخی خو نه کتی دا خو خلک بلک سے بتا مدینه دا سلای کنه خبره وکړه دا ګوره دې تو چې ماشوم وی کنه دا وړو کې ماشوم چې وشي کنه دا الله پاک دله والی فیصله نه کوي فیصله ولا نه کوي چې ډایرک روان شي دغه نه ورګي کدل الله پاک خو ورکړي حق وسني نو ورم نسی بالکل مانګورم نسی او کا غلط ویږي کا ته کاټم ورځيږي او ته هر شي نه ورځيږي خدای او سیستم دی کله چې تبرید وی به وسنه خلیم ده نو نور خپل به پوښا طریقه یې زده کی دا کی سراج لیکلی السلام علیکم وعلیکم السلام हाँ अलवरली लिखली अगर नाम उस्ताद को भी बोलने का मौका मिले तो हम बहुत खुशी भी लगी चला ना नाम साहब वेगाने प्रोग्राम पर कसा नाम पर के सबरा खदली और सबरा सोल लेकली अलावा इंशाल्लाह ताला چې دا ویډیو کې مزه حکما او انشاءالله تعالی زبا دې تاسو چې کوم ټاپک راوړی د باره کې بزرګ الرحمن بابا یو شعر ته ویم او په دې شعر کې پوهیدل هم دي ډېر ویل نه وی ته پیدا شوې تا جړل خلکو خندل ته پیدا شوې تا جړل خلکو خندل مله دا ماشوم ته اشاره ده ماشوم چې کور کې وشي نو خلک ورته خاندي او خوشالي مټې راوړو لانګه باندې خاندي او دې جوړي دا جاړي ملک سیم ولته خوشحالي وي ساده باندې خلک راځي ډزم پکې وکړي دب کې ډزم وکړي ته پیدا شي تا جړل خلکو خندل داسې مرشي چې ته خاندې خلک جاړي ډېره مهرباني سپیشل ډالۍ لکه موږ ویو کنه زمونږ چې کوم خبره سٹارټ په همدا باره کې سٹارټ ده کنه چې ته داسې خپل ژوند تیر کې کنه چې تا پسې خلک خو وي دعا در پسې ګشره الله ملک سے وخی الله شهزاده الله راجی علم دعا وږي اته موږ ته دعا ضرورت دی بالکل نو ان شاء الله تعالی زموږ هم دا غواړم کوشش وي چې موږ د خلکو نه دعاګانې واغوندو مینوالو ته یو خاص کوم ځکه چې تاسو زه خو یو ډېره ورځې پاس راغلم مالا نام سیوم مقرره کوي چې ته څومره ډیزو وګڼېږي لخې دا شهزاده سیوم د دغه وجه نه غلی چې څو ورځ نه موږ یې مقرره کړي او د سراج احمد صاحب دی دغه وجه نه چې دا سړی راغلی پوره یوه بوجي راوړي دا بوجي خو شوی شي نو بالکل بل دغه نه موږ دا پښتنه کوو موږ باندې چې کوم سوال اچولی شي داسې طریقه سوال ما اچولی شي اجازه ته هغه لیکلي شهزاد افریدي لیکلي ماشوم ملکي صاحب ډېره وزلي وه ملک صاحب واقعي چې ملک صاحب مضبوط ذهن لري ډېره مهرباني چې موږ ملک صفات ته وکړو ډېر شکریه ډېر خوشحال شي موږ واسې خبره کوو چې ټول فایده یې وکړي ما بریتونه خبره الولي لیکلي چې جی ملک صاحب بالکل ټیک کیسه وکړه ډېره ماشوم چې پخې وي نو به هر کال منډوالی شي ځکه چې ذهن ورسره وي ذهن سنی نه الله پاک ولاسي کې چې ګلال ته کله دله ذهن ویرږي دله چې کله ذهن ویرږي عقل ویرږي دله چې خیم ویرږي بیا چې دا وایي چې اوف نغزله کوته مور ډېر وړي ما څنګه بس هغه ذهن ټیک شوی کنه الولي لیکلي چې واه نام صاحب ډېر خزایي ویلو مهرباني عمران لیکلي ما دا کیسه غړې کو کنه تاسو یو ځای په څیر خوشي نه موږ دې ټیم ورکړې راځي بل کنه چې دا شنوي چې کله خبره کوي
بیا چې خاموشي راشي بیا خلک وایي چې نه ان شاء الله آفتاب لیکلی آفتاب الله لیکلی السلام علیکم وعلیکم السلام سلام بس صحیح ده کنه بس ټیک دی ټیک دی سړی هغه کې بس ټیک لاند ته څه کوي اوس سامان پر راوړی که څه کوي دا چې مشرک او مشرک راځي نو خبره رسوتو اجرا غیبوما یو کس کې خامخو غنې وو زه ولګدا سي بیا به سوچ کوم داسې نوې شره واخلم په ځای جاری ساتو خبره مالک صاحب ته ډیر قیمتي دماغ هم دي کنه مونږ تاسو یو پروګرام کې خرابونه نه بار بار بتر راځي سره هم نه راګه بس بیا خو دې خبره ختم شو خاص دا لیکلي ابرال لیکلي شخیب ما په پروګرام کې 4 چاند ولګولو 4 چاند یعنی پړک پړو کې نو دا سې چې بس الله خوشحال کا مهرباني مو په تاسو مو په تاسو ورڅ دا پړک پړو کې خو پهله ورځ کې وای خدای ډېر مصروف او موږ دا بار بار وځ راشه دا کې وخیروي دا کې وخیروي مینا والم بس تاسو شوي چې را باندې شوي ناستای کړه اوس موږ نه خوان ان شاء الله تعالی بس سړی دغه د اجره خواهش لري کنه چې دا مخکې بسنګ وي اوس نه ویل چې کوم راغی لا لا ډیر خوان به کو تاسو الواغان یو چیرګان یو خوندونه وکول ملک صاحب که تاسو ته یې شي سخی کنه مونږ کشران به تاسو ته پورې ولاړو چې مونږ تاسو خدمتونه کول بالکل چې به تاسو ټیکل نه اوچت شوي مونږ ته به وچ کینو مخکې وداسي وو چې موږ تیرالم کې تلو وګوره تیرال او چې لاړو رجما سي حالته ولاړو کنه دا مازلې هم کړی وي او د عزت او چالت ورسیو کور کې وي کله لو چې څوک ورل غاټه هغه کې هو ته خناک ها بالکل او پاغه خناک باندې وي ته دی او به او بس ماغوي په ول مالوچ واغوي ور کړو حساب یې برابر کړو صابون واسه او بیا دې تولیا تا کړو ټاکورې کړو پرسن کې وړه غونډې کړو کې مو خوي او زیټا ورو په بیا انډي ولا کا خوراک سار شي سره راغی یې تیرونه و چې راغی بیا اوم دې تل سره شو کړ بیا کې نو په وجرا کې ورته کې واش چوپ شو تر دای پلان کای پلان دی ورور دی کې ورستو خپل خبرې وکړه مزه خبرې وکړه درې عزتناکه خبرې وکړه شاملې او بسروي سادارو و د خپل خبرې وکړه موږ د غری نوستو چې کله ویل کیو او بیا به وجرا کې کوم کمالو اوس کو ته څوي چې مړه بغه بیسن کې یا په بابا د لاسو وینځه ولته چیلم چیو تاسو وچلم چی پیژاندو چیلم چی وساله سم نه پیژاندي چیلم چی دا اوس ورګی نه پیژاندي دا خپل ګول شی او یو غز راغسته اوس راوغه شی او بل څو لوټام نه کوزاو وا ګرمي وو بو یو یو د ورګی چا ول یو لسنه ګوینځل او په وچوي کړ او ماس کې واګی ټیله ګیلیو لرګیو کیو دا خټاره دا خړای چورې چای سره چای او کرا توري چای دا برابر شول یو مای پاره وشو چې بیا لاس نیمه شپې البته خو د شمسیو د بجلی شینه نو لټینو دیوا نو بلاسو باجو کې اوس شول د مونږ غونډه شپه درا کړی بیا ماته بلستان مرستنه ته واچوله خو ته را ماته ورو سیم ولاولو به ته چې ملما سلام واستې چې باز به سلام واسه سبا وخت بیا ګرمي وګراولې مالک صاحب خبره شروع کړې خو دغه کیسه چې وکړي چې د جاب له شال وټي وړو په کچر باندې کا په کیسه کړه هغه کیسه اسړې اوسم شته چې وایو او نن ویل کې ټیم لګ پاتې ها دا سبا کوم چې سره روانه کې ان شاء الله سبا کیسه کړه چې وسیار او ټي وي په یو وخت کې تیراله وړو تیراله وړو په لازلې وړو یو خلکو هیڅ بلول درته چې وسیار او ټي وي ولا فلمونه ولا یو کله لاغه کیسه ډېره خوندوره کیسه دغه سبا کې واقع شوی اوس ته نه یو سره سبا او تاسو موږ ته کینو موږ ته کیسه ډېر کم پاتې چې کیسه شروع کی کیسه خو به خاطر باخره نو بیا موږ باندې وګا مزور نشو مو بیا خو چې کیسه هغه څوک به شروع ترڅو مالک صاحب چې روپیا او روزګار زیات شلو خلک جګړه او لانجه نه کوي الله تعالی موږ له بشمار دولت او خیر روزګار دلته راکړي الله ير کې سره الیک عمل او روحیات پاکه الله لروبي ها ابرال لیکلي راجو به لکه چې یخني زیاته بالکل موږ په منفي سنټیګریډ کې راشو ځکه موږ ته یخني به سوچي کې کړه
باندې نه زړی کی مړی کی نماز کړي وګړه हाँ دې لاره ټیټه हाँ अलवर अली लिखी न जाने कौन सी शिकायतों के हम शिकार हो गए अच्छा जितना दिल साफ रखा इतने गुनाहगार हो गए हाँ शहजादा खो पहले पे की खो पे और जबरदस्त है रिश्ता है से शरार से बदला गया शेर अच्छा لالا متنګ وکړه ها آی هاي سخی ماما د وجرې زړه کیسه مې کاوله جړه دې راوسته ما هم ته ما سره نور کیسې ډېرې زیاتې مړه داسې خو چې و جوړم څنګه د خو دانش په خیر علی بم پروګرام ته دانش لیکل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ راج بھائی تاسو ته او د وجره بشاو ته ډېر سلامونه قبول کړئ او ګرام چروغ به جوړ به او خاص کر نوی ملمتا ډېره مهرباني خوشاله مقصد کوم ملما ملک سخی جان افریدی دا موږ سپیشل او ته د وجره تاریخ بارا کې ولر چې کوم ټاپک موږ راوړا هغه دوه بانچ کې روغه کول سب هغه ثواب کړل په باندې خبره شو تاسو کوم څه په ځای کولای شو خو چې سبا پروګرام له مس نشي ځکه سبا پروګرام کې ملک سخی بله یوه نوې کیسه راوړې نوې کیسه راوړې بله نوې کیسه یو ورته نه لاله ډېر کیسې ملک دی پروګرام د سٹارټ لا کسو سپیکر مولا د پی ټی آی پکې دوه به وسودي اشتهاراتونه پرېږدي ته موږ خاص کوو چې موږ سره سپیشل کنټیکټ وکړو چې زه ملک صاحب سپیشل ویډیو نه وکړو چې کوم ملک زی اسرائیل چې خلکو ته موږ وایو چې تاسو دا ویزي موږ نمبر سایه و 7303 83 84 86 2 موږ سبا نمبر کنټیکټ وکړو موږ ویلا سپیشل ویډیو جوړه کو هو چې دوکا په کې دی ځکه چې موږ علاقې خلک ډېر غریبان دي نه موږ چې کوم کار کوو یا تم بو زیاده ذمہواری ویل د کلی علاقې خلک دي البته کلی ها شہزادہ تو ہمارا پیار ہے بڑا الورلی مولانا سیده یوه خبره د کوم چا سړي صاحب یار دی چې دا ګونګ دی دا پیرنه نه ماره خراب ګونګ دی دا ټول وخت ژوند خپل وقف کړي مینه محبت لري ټیک دی کنه بس ګونګ دی کنه کرامات براغلو خو به سجده کړه مې کوا دانش لیکلی ملک سخی زنده باد ډیره مهرباني خوشحال شي ها عمران لیکلی راجو بھائی سبا چې په ګیس باندې دیګه پروت وی تراوړو چې په لارګیوم پروت وی تراوړه د شهر چې بوګې لا په ګیس څخه چې په ایټر وی یو تاسو خپل اجره را قرباني به تاسو کوو شهزاد افریدی لیکلی مایک صاحب د سبا په چیلم او پر اباب خبره وکړه او دا ټول روان دي ان شاء الله زه بس شینو د خبره وکم چې تاسو لګو مرګوي تاسو کې د شي پلانونه نه کتلی هغه شهزاد افریدی ته موږ کتل ویګا پروګرام به موږ نه کتل په یوټیوب پروت په بس ټي باندې او کسه ویګا ډېر خخه یو نو انټی کوم راوسته او چې بس خانداله وتا پړشه خو ملک صاحب درانه خبره درون سره سبا وتا وشار او ټي وی چې کوم دور تر شوی او دغه ته دای وډا سره چې پیلا ځلې تیراله وشار او ټي وی په کچر وړیو یغزي خلک فلم ته څنګه لیدای شو او تاسو څنګه لیدای شو جنریټر څنګه لیدای شو جنریټر یې ورته لیدای شو څنګه لیدای شو بالکل بل دا چې کیسټ دویم مخې سره راچولو ځکه چې په ټیپ روک دی وسه هغه ټیلر ما چې لا وګره بس پرې نه چې پوره بیا خو په حدیث په نه بس ټیلر کې مو چې روانه کیسه موږ په تیرا په بجلو خبره کوو په اشاره خبره کوو چې تاسو څنګه تلی یو خلکو خبره څنګه و او اشاره څو ورځې ولا وو سید بابا واش پاکه واپس کېدل نه واپس واخلو عبدالله شافعی د لیکلي سلامونه خبر سره راخوشي وعلیکم السلام الله او خاص کری په سخی جان بلک سلام دی ډیره مننه انا مرخنا وخت دی ها عمران لیکلی یاره چې د ویسیال لاندې خر څنګه لیدای شو بپره اوس نشو ویلای واشه سبا انتظار وکړه ان شاء الله روان کیسه انتظار وکړه دا پلا کیسته خلکو کچرو یاره نشو ویلای اذا بدنا پروګرام لکه چې مثال کې کوي د کیسه بینن خبره شي ته پټاو کوي چې دا ولل کوله ماته اغلبه سبا چې وسه بوک چکب خادم نه یو ټیلر یو خلکو دا کنه بس بوک چکب سبا او کدی رام نشته کړه چې تور چې ګړه واغه نن خو دې امرو ته ویا شاسبوی تر رایو اسرائیلی چې اجرا ګوره اجره د ما کو سو کواړایي کنه مونږ ته هغه تاو کو سو خبرو تاو کو چې اجره کوم هغه یو خبره بلم کوم په لاره کې روان وو او دا رسکو ولا مې ولیدو مړه
ډېر زیات خفه و یو خو ماسته کنټیک کړی و کنه ای بس مې لیدو داسې مې ولیدو چې ته مهرباني وکړه ملک صاحب دغه حجرې پروګرام لسې و دغه خلکو ته لګویا چې دا دروغو ټلیفونونه نه کوي نور صاحب دا څنګه دا ډېر خراب کار دی دا خو ډېر زموږ ضرورت دپاره دغه خلک دي موږ ضرورت برابر شپې په 1 بجې په 2 بجې باندې دا ولې داسې غلط دی کوم چې اورجنل خلک دي هغو ته تکلیف وي بس سبا ټاپک په وانو ټول یو کو یم کو پر شو یو کو خدای مې سره یاد کړ چې مهرباني یو ګیلای کړی و دا ان شاء الله دا هغه به ولا حل کې ملک صاحب دغه شی بغیر پیسو ملک صاحب ټیک شو زه مینوال نه ډېر زیات خوشحال یم ان شاء الله چې خبره به مادو ان شاء الله موږ ټول مانی راځم سي دا زموږ د بارے دی ملک صاحب کنه دا خلک زموږ د بارے منډه تر لو مهنت زموږ د پتا باندې موږ پورا سبا پورا خبره کوو الولی لشیرہ لگل ہے تیری دیدار کے خاطر آتا ہو تیری گلیوں میں تیری دیدار کے خاطر میں آتا ہو تیری گلیوں میں ډېر ښه ډېر ښه ورنہ پورا شہر پڑا ہے آوارگی کے لیے دو شہزادہ پہ ورنہ ایتا پیارے پاراسے میں تا چولولا ایتا پیارے پاراسے میں تا چولولا ہے گلی کلی خوشو پارا غونډه خریاب را ده غونډه داشتي غونډه سره ګرځم خو ته چې راسم تاسو له راسم ډېره مننه مهرباني خوشحال شي خیر خو بچاله لیفت هم ورکولو چې شال په پروت او بس بری دا زموږ پوره خنداګانې دا نه هغه ټکی نه رو باسي دا هغه ځای له ګروي چې ګرځي هغه وخت کې هغه وخت ورون ولا چې ډیر هغه کې لوړې دا په وخت کې موږ ویډیو او په وخت کې زه اپریټر و دا خاص وایي باندې چې بران کې راځي چې بیا ته کار نه کوي دا خبره ریکارډ شو دا مو خلکو ته خو ته خبر په خبره کوي چې تاسو چې بران کې راځي دا هغه لکه کمنټ دا کړه تصویر به باندې ته وی شي نه نه هغه نه دا کمنټ نه راشه بس وخت هم کم دی اجازه ته مغلوب مرګریو نه چې لوړو بس اخره کې موږ دواوي دواو کا مسافر لپاره الله سوچات کو چې الله مسافر چې ته مسافر وي ته خپل وطن لړ کې منګول راوالي یا الله چې ته بیماران وي ته روغ صحت ورکړي یا الله دې چې زړه مونږ جایز مونږ ته پورا کړي او په کلی کې چې بیماری وي هسپتال کې چې بیماری وي بهر چې بیماری وي چې نور تکلیفونه وي او موږ دغه پر ټول دعاګانې کوو چې پاک الهي دا موږ ټول خوشحال و آباد لري ان لله و ان الیه راجعون باقی خیر بخ کې او باقی ملتے ہیں صبا انشاءاللہ نوې کار صبا ډېره مننه خوشحال شو والسلام علیکم